د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمی لطیفي له شاوخوا 15 میاشتو وروسته د انسان تختونکو له منګولو راخوشي او خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. له دې سره هم مهاله په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد د انعکاس راډیو تلویزیون مشرتابه په راخوشي کېدو خوښي ښیي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. زمونږ د ژورنالیزم د کورنۍ یو مخکښ مشر او د ډېرو ځوانانو روزونکی د انعکاس راډیو تلویزیون رئیس انجینر صاحب زلمی لطیفي په خیر او عافیت سره د تختونکو او ظالمانو له منګولو خلاص شو. هیله او ارزو مو دا ده چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتابه لپاره حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کړي. هم مهاله مدني فعالان هم د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر په راخوشي کېدو خوښي ښیي. مدني فعال نور آغاز واک وایي انجینر زلمی لطیفي په ختیځ کې هغه څوک دی چې تل د هیواد ملي ارزښتونو ساتنه کړي او د ختیځوالو هرې ستونزې ته یې انعکاس ورکړی. د ننګرهار د هغې اوسیدونکو د جملې څخه دی چې همیشه دپاره د ننګرهار د لوړو ګټو د خوندیتوب دپاره او د هیواد د ارزښتونو د خوندیتوب دپاره مبارزه کړې ده، هڅې کړي دي او په خاصه توګه د مشرقي د مظلومو خلکو ستونزو دردونو ته انعکاس ورکړی، همیشه دپاره د مسؤلو چارواکو غوږونو ته رسولي. د دې سره جوخت ګڼ شمېر ننګرهار میشتي وایي د یادې ادارې بنسټګر انجینر زلمی لطیفي هغه څوک دی چې د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر شمېر ځوانان روزلي او په دې ډګر کې یې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. په رسنیز ډګر کې یا د خپلو هیوادوالو ته د معلوماتو په وړاندې کولو کې یو وړ شخص و او موږ د ده په نه شتون باندې ډېر خواشیني وو او یو تشویش را سره و. چون اوس موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره خوشي سوی ده او خپلو کورنۍ سره او خپلو خپلوانو سره بیرته یو ځای سوی ده. رسنیز ډګر کې ډېر خدمتونه کړي دي چې هغه د ستایلو وړ دي او د ولس دپاره د افغانستان بل خصوصا د ننګرهار د خلکو دپاره ډېر خدمتونه دي. خلک ترې ډېر راضي دي او بل خصوصا ځوانان ترې نه ډېر راضي دي. د حکومت نه دا غواړو چې د ژورنالیستانو ته خاصه پاملرنه وکړي او د هغې د امنیت تامین کړي، د امنیت په برخه کې ورته کار وکړي. موږ د انعکاس په مشرتابه باندې خدمتونه ډېر خوشحاله او ډېر خدمتونه ننګرهار کې کړي دي. دا مخکې د ننګرهار ملي تلویزیون کې و، بیا وروسته چې انعکاس سره هغه ډېر زیات خدمتونه یې وکړل. هیره دې نه وي چې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمی لطیفي شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار په زړه کې د انسان تختونکو له لوري اختطاف او د نوموړي ډریور کندهاري په ډزو سره شهید کړی شو.